अल्लाह हम पे रहम फरमा दे वाला, हम पे रहम फरमा दे वाला, बोला हमारी उम्मीद है सरकार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल मोहसिन یم او تاسو ګورئ لټون بنیر مینوالو دا وخت زراغلی ما د ضلع بنیر د جوړ ګورنمنت ډیګري کالج جوړ ته دغه کالج چونکې نن سبا کوارنټاین کې بدل شوی دی. ولې بدل شوی دی چې څو ورځې مخکې یو 4-5 ورځې مخکې زمونږ تبلیغواله رونه د مختلفو علاقو نه بنیر ته واپس راتله، نو د امبیلې په پوسټ باندې یا د کوم چې د سنګاو دغه کینګرغلې چیک پوسټ په هغې باندې ونیول شول. دغه تبلیغواله دغه جوړ کالج ته راوستي دي. د هغوی سره به ملاقات کوو چې هغې ژوند څنګه تېرېږي، د سهولیاتو په حواله به د هغوی نه معلومات کوو. او دلته کې بیا د ریسکیو زموږ ملګري دي څوک چې دغه سپرای کوي، د هغوی سره به ملاقات کوو. دلته نورو خلکو هم د دې تبلیغوالو ورونو خدمت کړی دی، ډېر خدمت کوي. د سلارزو قام چې دی خپل میلمانه دا ګڼي. د هغې سره سره زموږ د الخدمت چې کوم ملګري دي هغه هم دلته ولاړ دي، د هغوی سره به هم خبرې کوو. راځئ خو مینوالو چې ستاسو ملاقات د دې خلکو سره وکړو. موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډیره مهرباني جی چې تاسو زموږ نه تاسو کو او موږ له مقرره کړه او زموږ نام دا پښتنو کله چې تاسو څه کار کوي. زموږ ټیمو ډګر چې کوم دی امین صاحب هغه د ضلعي حکومت سره ټیم په ټیم او نیغ په نیغ په رابطه کې وي او هغه هم د دغه پیش نظر یو کویک ریسپانس یونټ جوړ کړی دی چې هغه مشري او یا د هغه سپرویژن ماته حواله کړی دی چې زما نوم موسی خان دی او د ټیم ډګر سپروایزر ما د ریسکیو سایډ او دا زموږ سره سټاف دی. نو چې کوم ځای کې په ټول بنیر کې د دې نه علاوه هم د ریسکیو په سایډ باندې څوم راځي، نو مونږ هم وخت هغه د قوم د خدمت لپاره به تیار یو. د ای سی صاحب کوم چیرې څومره د کوارنټاین سنټر دي، نو په دې کې تاسو د روزانه په بنیاد باندې سپری کوئ چې لہذا کوارنټاین خلک څومره چې کم دی چې هغه محفوظ وي. نو موږ شمسر کالج کو اوس هم دا وکړو. اوس یو په ملکپور کې آرمي یو کوارنټاین سنټر دی چې په هغې کې د آرمي سپایان چې کم دی نو کوارنټاین دي. اوس په ځو هغې ته او سلارزو دا علاقې چې کوم دي ګیراړی نانسیر کینګرګلی د پیر بابا علاقې تر ملکپوره پورې کوم چې زمونږ د ټیمې ډګر په حدودو کې راځي، نو هغه مونږ کوڅه په کوڅه او کور په کور باندې دا کمپین وچلو او خلکو ته هم دا یو آګاهي د رسولو کوشش وکړو چې دا یو ډېر مهلک مرض دی او دا د یو انسان نه بل انسان ته ډېر په اسانۍ سره منتقل کیږي. نو لہذا تاسو دا مهرباني وکړئ ګورنمنت سره او خاص کر د محکمه صحت ماهرینو چې موږ ته کوم احتیاطي تدابیر خولی دي هغه اپناو کړئ. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. روزانه موږ یو څلورم ورځ د زما په خیال غالبا زموږ چې موږ رالو اولني کسان موږ په کسانو کینګرلی باندې رالو، نو هلته کې خو ډاکټران څه سهولیات نه وو. نو تاڼهدار صاحب موږ ته وویل چې تاسو به موږ هسپتال ته بیایو د جوړ، نو جوړ هسپتال کې به ستاسو ټیسټ وشي او موږ سره ټیسټونه باقاعده وو. د قلات نه موږ راوړي ټیسټونه موږ سره اوس هم په لاس کې دي. الحمدلله ښه صفا دي. 5-6 ځای زموږ چیکینګ شوی دی او هر قسم موږ ته څه قسم څه مشکلات نشته دی. د هغه ځای نه هم څه مشکلات نه وو او هغه هم ډېر ښه خلک وو. ډي سي اے سي ټول الله راغلي وو او پروټوکول کې راوستي وو. تقریبا د دې ځای نه والا مې ګورې ته تله راتله چې څو نه وي دونه فاصله کې زموږ سره هغوی هیلپ کړی راغلي را سره. 1,76,000 روپۍ باندې موږ بس کړی او دې ملک ته را رسېدلي وو پېښور ته. بیا د هغې ځای نه مردان رالو کینګرلی چیک پوسټ باندې چې روکاو شو، نو هغې ځای نه یې راوستو هسپتال ته، هسپتال نه یې سیده راوستو کالج ته. دلته یې راپسې ډاکټران راوستو. هغه وایي چې بلکل څه قسم څه مشکلات نشته تاسو ته. الحمدلله په هغه ټایم باندې خو موږ ته ټیک ته لوږه وه هر شی و، خو موږ خو دې ته مخکې خبر نه دی ورکړی چې موږ ستاسو میلمانه یو در روان یو. تبلیغ کې موږ تکلیف هم برداشت کوو، هر شی به کوو. موږ به د حکومت پوره مرسته کوو. او بیا ډي سی او دلته راغلی او پرون هغه ډېر ښکلی سړی دی، زبردستې خبرې وکړلې. موږ ته چې څه قسم سهولیات درته نه وي نو موږ ته ووایه موږ به یې کوو. او کسان راغونډ کړي دي چې څه شی پکاري خلکو ته څه پیغام لري؟ دا کوم اواز اوري که نه خپل طرف نه یو پیغام هغوی ته وصوله. زه هغوی ته وایم چې د حکومت به بھرپور سات ورکوو، ولې چې دا زموږ د ښه والي دپاره کوي. ولې چې دا بنیر زموږ ډي سی او چې دی هر څوک چې دي اے سی
دی د بنیاد پاک ساتل غواړي د دې مرض نه. الحمدلله پاک دی. کوم مرض چې په دنیا باندې راغلی دا د الله طرف نه دی. دا موږ ته تنبیه راکوي چې تاسو به ولې داسې غافله یې. دا زموږ د عملونو نتیجه ده. د دې وجې نه موږ له پکار دي چې موږ الله ته رجوع وکړو، استغفار وکړو او 100 پیرې درود شریف وایو، 500 پیرې لا اله الا الله لا حول ولا قوت الا بالله وایو، بیا 100 پیرې درود شریف وایو، دعا غواړو د الله نه د خپل قوم دپاره، د ټول مسلمانانو لپاره، د ټول امت لپاره. امت کې کافر هم راځي، مسلمانان هم راځي. نو الله پاک به انشاءالله زموږ دا ګناهونه معاف کړي، دا مصیبتونه به زموږ نه لرېږي. او ټولو ته زما دا خواست دی چې موږ دغه عمل وکړئ، استغفار وایي ډېر زیات او بس د الله نه غواړئ. دوايانې به هم خورو، دا نه چې دوايانو باندې به دغه نه کوو. دوايانې هم یو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا دغه شته چې دوايانې هم خوړی شئ، دوايانې به هم خورئ، خو د الله نه به ډېر غواړو. صحیح شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې هو محسن صاحب ستا شکریا ادا کوو او مونږه تاسو چې د ستاینه هم کوو چې تاسو په دې حالت کې یقینا په ډېر ښه انداز سره د سوشل میډیا په ذریعه باندې د قوم خدمت وکړو. او څنګه چې تاسو ته پته چې نن سبا په ملک کې دا وبا ده د کرونا وایرس په نوم باندې، او ټول قوم چې دی یو په ډېر لوی مشکل کې دی. او په دې مشکل کې د قوم د مدد لپاره، د قوم د خدمت لپاره چې دی زیاتره خلک ضلعي انتظامیه او ټول خلک چې دی هم برسر پیکار دي. دلته زموږ په بونیر کې چې دی مو الخدمت فاونډیشن برسر پیکار دی او د دې قوم د خدمت لپاره الخدمت فاونډیشن د ضلع بونیر چې دی دلته یو هسپتال چې دی د کورنټاین مریضانو لپاره چې دی مهیا کړی دی. ډېر لوی هسپتال دی، پای کې چې د کورنټاین مریضانو د خدمت لپاره هغه ضلعي انتظامیه الخدمت فاونډیشن چې دی ضلعي انتظامیې ته حواله کړی دی. د هغې سره سره چې دی امبولانس هم چې دی 8 امبولانس چې دی د الخدمت فاونډیشن ضلعي انتظامیې ته حواله کړي دي او داسې بې شمېره رضاکار چې دی د حواله کړي دي. او د فوډ پیکج په مت کې چې دی د غریبانانو او د محتاج خلکو چې کم بېروزګار دي د هغو چې دی مدد کوي. نن موږ دلته جوړ کالج ته چې دی د کورنټاین مریضانو د تپوس لپاره چې دی د خپل امیر سرکل لطفور رحمان صاحب په قیادت کې راغلي یو. موږ دلته جوړ کالج ته چې دی راغلي یو. په دې جوړ کالج کې تبلیغي حضرات چې دی کورنټاین کړي شوي دي، کورنټاین سنټر کې هغه چې دی دلته دي او موږ د هغې د تپوس لپاره راغلي یو چې یاره د هغو ته څه کمې یا څه مشکلات دي چې هغه مشکلات ورته چې دی موږ حل کړو. د خپل امیر سرکل صاحب لطفور رحمان صاحب په قیادت کې چې دی دلته راغلي یو او موږ د هغې سره میلاو شو. هغې موږ ته چې دی دا وي چې موږ ته هر قسم څیزونه پوره دي، برابر دي، هېڅ ضرورت موږ ته نشته دی. په هغې باندې موږ د ضلعي انتظامیې شکریا ادا کوو ځکه چې هغوی چې ضلعي انتظامیې موږ ته د مسواکو پورې څیزونه چې دی مهیا کړي دي، هېڅ قسمه څه ضرورت نشته دی. بهرحال بیا ورته موږ وي که داسې ضرورت راغی تاسو ته راشن په مت کې یا څه نور څه په مت کې، نو بیا تاسو د الخدمت فاونډیشن سره چې دی رابطه کوئ او انشاءالله د دې قوم د خدمت لپاره موږ ملا تړلې ده. دا خدمت په انشاءالله کوو. د الله تعالی د دعا کوو چې الله تعالی دا وبا چې دی په خیر سره ختمه کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. بس الحمدلله موږ دلته جوړ په کالج کې یو او 23 کسان یو او مختلفو ځایونو مختلفو کولو دلته کې راجمع کړي یو او ټوله عمله چې کوم دا هغه مونږ ته لاس په نام ولاړه ده او زموږ څه ضرورتونه دي هغه ټول راته پوره کړو. ډي سي پرون راغلی موږ ته چې څه ضرورت و هغه ورته ووي او د هغې نه علاوه موږ له ټوپۍ او مسواکونه او د جمع دپاره چې کوم دی طریقې راته وښوله، د صفایي انتظام یې راله وکړو او د خوراک چې موږ ته څه سهولتونه دي، څه شی موږ ته پکار وي، هوټل والا ته یې ویلي چې د دې څه خوښي هغه له ورکوئ او نوي بسترې راته راوړي، نوي کټونه یې راله راوړي، صفایي خیال راله کوي، ټول سهولت راته موجود دي. خو زموږ د تبلیغ والا نه علاوه بل سړی زموږ سره نشته. زموږ معمولي دغه لږه ګیله وه خو خیر دغه به موږ نه کوو، په الله باندې به پرېږدو او په دې کې به زموږ خیر وي. زموږ د علاج دپاره دا به خدای پاک زموږ د علاج ذریعه وګرځئ چې زموږ کور والا ته لاړ شو موږ ته پته نه وي دا بیماري په موږ کې زموږ کور والا ته پیلاو شي او بیا په هسپتالونو باندې چې کوم دی دباو راشي. د هغې نه ښه ده موږ په دې ځای کې پر امن یو. د نور خلکو د بچاو دپاره د الله رب موږ ذریعه وګرځئ. موږ د خلکو د خیرخواهۍ دپاره هر قسمه تکلیف تېرولو ته تیار یو انشاءالله. جی خوږو مینوالو، تاسو د تبلیغ والو ورونو خبرې هم اورېدې، د نورو ملګرو هم. مینوالو دا تبلیغ والا ورونه د ګرد نړۍ په لوړه او جوړه باندې ګرځي، کوڅه په کوڅه، کور په کور باندې، جومات په جومات باندې او د الله جل جلاله د وحدانیت خبره کوي. نن په هغوی باندې د ازمیښت دغه ورځې شپې راغلي دي. الله پاک ته وکړي چې موږ ټول انسانان د دوی سره په عملي توګه باندې ملاتړ وکړو، کومک ورسره وکړو، ځکه چې دا خو صرف او صرف د الله د دین دپاره د خپل تک کوي. الله پاک ته وکړي چې موږ ټول د خپل د عامو میلمنو نه زیات خپل میلمانه وګڼو او د دوی سره په عملي توګه باندې د دوی چې څومره ضرورت دي د الله جل جلاله د رضا دپاره ورسره وکړو. راځئ ټول سره ارزیانو
ټول بنیریانو او ټول د خیبر پښتونخوا د ګرد نړۍ انسانانو راځي چې داسې خلک د خپل سینو سره جوخت راونیسو او د دوی دردونه انځور کړو. تر دې دمې چې څومره خلکو د دوی سره کومک کړی دی، اکه د پارټۍ په نسبت باندې وي، اکه په عام لیول باندې وي، ټولو ته موږ خراج تحسین وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه. اجازت غواړم. الله پامان. अल्लाह अल्लाह हम पे रहम फरमा दे वाला, हम पे रहम फरमा दे वाला, बोला वाली उम्मीद है सरकार